بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دی ورسې قدرمن لیدونکو تاسو محترمه کورنۍ ته او ټول هغه زده کوونکو ته چې زموږ ورځنۍ ویډیوګانې په منظم ډول باندې ګوري، چینل مو سبسکرایب کوي او موږ سره په درسونو کې برخه اخلي. هیله مند یم قدرمن لیدونکو تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې په خپل تنونو باندې ولرئ. قدرمن لیدونکو بیا هم خپل درس پیلوو. زموږ مضمون بیا هم نن فزیک ده. د درس عنوان مو هم الکترومقناطیسي څپې دي. زده کوونکو دغه الکترومقناطیسي څپې زموږ د نن ورځې د مبحث د بحث وړ بحث ده چې باید ورباندې بحث وکړو او تاسې پرې وپوهیږئ چې الکترومقناطیسي څپې کومو څپو ته ویل کیږي. زده کوونکو مخکې د دې چې زه تاسو ته الکترومقناطیسي څپې وړاندې کړم، زه باید یو ځل تاسو ته د تېر درسونو یادونه وکړم چې الکترومقناطیسي څپې د کومو څپو په ادامه سره موږ وایو، تفاوت یې د نورو څپو سره څه شی دی او همدا ډول باندې د څه شي څخه منځته راځي. زده کوونکو لومړی باید دا بیا ووایم چې تاسو ته ما ویلو چې خو د څپو په مبحث کې دویم ډول څپې چې موږ درلودلې هغه عبارت و د الکترومقناطیسي څپې. ځینې خصوصیات او ځانګړنې زده کوونکو د څپو لپاره هم د مقناطیسي څپو لپاره او هم د الکترومقناطیسي څپو لپاره یو ډول باندې و. د هغه له جملې څخه زده کوونکو موږ وویلې چې په کوم متجانس محیط کې چې دوی انتشار کوي په یو مستقیمه لیکه باندې دوی انتشار کوي. ښایي د هغه له جملې څخه د هغه د مشخصې څخه چې موږ وویلې هماغه مشخصات تطبیق او عملي کوو هم په الکترومقناطیسي څپو کې. مبحث کې بیا هم وایي چې الکترومقناطیسي څپې د یو اوږدې مناقشې په توګه زده کوونکو چې په طبیعت کې د نور او طبیعت د څرنګوالي په ترڅ کې وایي چې نور څپه ده. زده کوونکو الکترومقناطیسي لکه زده کوونکو دا چې د الکترو څخه اخیستل شوې ده، تاسې پوهیږئ و یو اوږده مناقشه ده، یعنې یو اوږد بحث په دې باندې شوی ده او یوه غټه موضوع ده او دا ویل شوې ده چې نور څپه ده. نور څپه ده. خو د دې په ترڅ کې زده کوونکو نور نظریات هم دلته وړاندې شوي دي چې نور ذره ده. دا چې چا زده کوونکو ویلې نور څپه ده، ذره ده او یا هم زده کوونکو دې ته ورته مشابه اصطلاحګانې رامنځته شوي دي. خو لومړنی عالم چې وویلې د دې په ترڅ کې چې انګلیسي عالم ماکسویل نومیده وایي دا یې رابرسېره کړه که چېرته همدغه موږ ووایو چې نور ذره ده که څپه ده یا دواړه ده، هم ذره ده هم څپه ده، یا هیڅ یو نه ذره ده نه څپه ده، یو د دوی مواردونه هم ورته موږ یا استعمال کړو استعمال نه کړو. مهم دا ده چې الکترومقناطیسي په څپو او مبحث کې ترې یادوري شوې ده او وایم چې نور څپهییز کارنده ده، یعنی څپې په شکل باندې ده. خو د الکترومقناطیسي او د نور مبحث وایي زده کوونکو د مبحث کې ترې یادونه شوې ده. د دې لپاره وایي یا کیدای شي ذره وي یا کیدای شي ځکه چې زده کوونکو د الکترومقناطیسي مبحث کې ترې یادونه شوې وایي چې کیدای شي یا هم ذره وي دغه او یا هم څپه وي یا هم کیدای شي دواړه اوسي. خو راځئ زده کوونکو دا باید ووایو چې الکترومقناطیسي څپې د لومړی ځل لپاره کشف کوونکی انګلیسي عالم چې دې ځای کې یادونه ترې وشوه ماکسویل و. ماکسویل انګلیسي عالم و او ویې ویلې دغه الکترومقناطیسي څپې کشف کړې او دغه زده کوونکو څه ډول باندې دغه په دې کشف باندې نایله شو، دې باندې بریالی شو. هغه صرف د ریاضیکي معادلاتو په اساس باندې د ریاضي معادلو په اساس باندې یو پیشګویي وکړله او الکترومقناطیسي څپې یې وړاندې کړې، پیشبیني وکړله او همدې ترتیب باندې زده کوونکو د دې الکترومقناطیسي کاشف هم ماکسویل ونومول شو چې انګلیسي عالم و. بر علاوه د دې زده کوونکو یو بله مشخصه د الکترومقناطیسي څپو باید تاسو ته دا ووایم چې سرعت د نور د سرعت سره برابر ده. خو تاسې به وایي په دې مبحث کې چې د نور سرعت څومره کوي ده. د نور سرعت زده کوونکو په اساس د کیلومتر فی سکند برابر ده له څو سره 300,000 کیلومتره فی سکند. خو که چېرته تاسې همدغه متر فی سکند باندې تبدیل کړئ همدغه کیلومتر زده کوونکو یو کیلومتر مساوي کېږي له 1000 مترو سره. ښایي دې ناحیې کې زده کوونکو 3 ضرب د 10⁻5 دي. دغه کیلومتر د زده کوونکو غواړم متر ته تبدیل کړم ضرب د 10⁻3 متر فی سکند. سکند زده کوونکو دواړو ناحیو کې مشابه ده. دې ته ضرورت نشته چې موږ دا تبدیل کړو. ښایي وایم چې 3 ضرب د 10 دی. قاعدونه یو قاعده توانونه جمع 10 8 متر
فی سکند. ښایي دغه ناحیه زده کوونکو وایم چې نور سرعت برابر ده د 300,000 کیلومتر فی سکند سره یا هم 3 ضرب د 10 په توان دی 8 چې دې ناحیې کې ما تاسو ته ثبوت کړی متر فی سکند سره برابر دی. نو زده کوونکو بر علاوه چې تاسو دغه موضوعاتو باندې وپوهېدلی داسې ویل شوي هم دي چې الکترومقناطیسي موج اصل ماهیت وایي څه شی ده دغه د څه شي څخه جوړه شوې ده ماهیت زده کوونکو اصل هغه ساختار یې ویلي دي وایي دوه ساحې چې همیشه د اهتزاز حال کې دي دوه ساحې اهتزاز جنبش حالت کې دي چې په نتیجه کې یو څپه رامنځته کوي وایي چې هم برقي او هم مقناطیسي حالتو یا هم دغه ساحې هم برقي دي هم مقناطیسي دي او دغه په یو بل باندې عمودي شوي دي په نتیجه کې اصل ماهیت د الکترومقناطیسي څپو یې جوړ کړی ده. بر علاوه د دې زده کوونکو وایي که چېرته نورو څپیز خواصو پر بنسټ باندې موږ ووینو ځکه دې ناحیې کې هم څپې څخه یادورې شوې هم ذرې څخه یادورې شوې خو که چېرته موږ ووایو چې نور یو څپیزه ښکارنده یا هم ځانګړنه ده ښایي وایي چې تداخل کوي تفرق کوي قطبي کېږي دا چې تداخل تفرق او قطبي کېدل په الکترومقناطیسي څپو کې په کوم مفهوم او معنا باندې ده زموږ راتلونکي درس تشکیلوي زده کوونکو ښایي د دې دپاره وایو چې همدارنګه ځکه چې څپیز خواصو ښکارنده ده وایو چې دغه نور هغه څپیزه ښکارنده ده چې د څپې اوږدوالی یا هم څپې اوږدوالي ته زده کوونکو موږ څه شی ویلې لامدا لامدا دې ناحیې کې هم زده کوونکو ما لیکلې ده دغه اوږدوالی عبارت دی د 4,000 نه یا هم زده کوونکو دې ناحیې کې زه باید تاسو ته ولیکم 4,000 انګسټروم نه تر 4,500 انګسټرومه پورې په اوږدوالی یې د 4,000 انګسټروم نه تر 4,500 انګسټرومه پورې ده او یو انګسټروم مساوي کېږي 10 متره او یا هم 10 سانتي متره چې په دې نتیجه کې وایي چې دغه د الکترومقناطیسي څپو ښکارنده ده او اوږدوالی په دې واحد باندې اندازه کېږي. بر علاوه زده کوونکو تاسو په میخانیکي څپو کې هم ولوستل چې واحد د طول موج زده کوونکو انګسټروم و او بیا هم تاسو څخه د انګسټروم واحد څخه یادونه او مشخصات تاسو ته ویل شوي وو. نو قدرمن لیدونکو بیا هم هیله مند یم تاسو نننی مبحث په ښه ډول باندې زده کړی اوسېږي. د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنټونو کې ولیکئ تر بیا چې زه راځم او تاسو ته د فزیک بل درس تشریح او توضیح کوم تاسو په لویه بخښونکي مهربان الله باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان.